السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د صحت جامې مو په تن کې وي او روغ جوړ او عافیت ولرئ. پیل کوو د نن ورځې په لوست. مخکې له دې نه تاسې خو به انشاءالله کورنۍ دنده راوړې وي، حتما مو راوړی، ځکه چې کتل کېږي او ستاسو په نمرو کې حسابېږي. ګرانو زده کوونکو، د نوي لوست د پیل څخه مخکې غواړم چې په تیر لوست باندې لږ رڼا واچوو. موږ او تاسو په تیر لوست کې څه لوستي وو؟ د سترګو ستونزې وې. سترګو ته کومې ستونزې پیدا کېږي؟ ګرانو زده کوونکو، کله کله سترګې هغه عدسې په شفاف شکل سره کتل نشي کولی، نو چې دې مریضي ته د آب مروارید مرض وایي، چې په دې صورت کې انسان مجبوریږي چې خپل د سترګې عدسې تبدیل کړي او د جراحي د عمل په وسیله سره مصنوعي عدسې واچوي. همدارنګه دوه نورې ستونزې سترګو ته پیدا کېږي، چې یو د دوربین چې د لرې ساحې نه موږ تصاویر نشو کتلی، او خطونه چې په دې صورت کې د شبکې د پردې مخې ته تصاویر جوړیږي، چې په دې حالت کې دا په هغه صورت کې رامنځته کېږي چې زموږ د سترګې کره د خپل اصلي اندازې نه لوی شي. په دې حالت کې دا مرض پیدا کېږي چې موږ مجبوریږو چې د مقعرې عینکو نه کار واخلو، او که چیرې د سترګو کیسې د خپل اصلي اندازې نه کوچنی شي، نو په دې حالت کې د شبکې پر مخ باندې یعنی مخې ته یې تصاویر جوړیږي. نو موږ په نږدې فاصله کې خطونه او انځورونه او تصاویر په واضح ډول سره نشو لیدلی، چې د نزدیکبین مشکل موږ ته راپېښېږي، چې په دې صورت کې مجبور یو چې د محدبو عینکو نه کار واخلو. دا زه د تېر ورځې لوست چې د سترګو ستونزې وي. اوس راځو خپل نوي لوست ته. نن زموږ او ستاسو مضمون بیولوژي دی، ټولګی مو 9 دی، 6م فصل یا څپرکی. د کتاب مخونه مو د 70 څخه تر 72 پورې دی. 29م لوست دی. عنوان مو دی غوږ یا د سامعې حس. مخکې له دې نه چې اصل درس ته ورشو، د همدې نوي درس په موخو باندې به لږ رڼا واچو. نن به موږ او تاسو انشاءالله د درس تر پایه په دې وتوانیږو چې غوږ او د غوږ مهمې برخې وپېژنو. همدارنګه د غوږ څخه مناسب د کار اخیستلو مهارت باید پیدا کړو، او همداراز د غوږ په ساتنه کې د هڅې ذهنیت باید موږ کې پیدا شي، چې خپل غوږ په صحیح توګه وساتو. بسم الله الرحمن الرحیم. غوږ یا د سامعې حس. ګرانو زده کوونکو، زموږ د 5 ګونو حواسو له جملې څخه یو مهم حس چې هغه د سامعې یا د اورېدلو حس دی، چې د غوږ د آلې په وسیله ترسره کېږي، هغه نن موږ مطالعه کوو. غوږ صوتي موجونه پر عصبي پیغامونو بدلوي. ګرانو زده کوونکو، تاسې پوهیږئ چې غوږ دغه آواز چې راځي غوږ ته، دا د موجو په شکل راځي، او غوږ دغه صوتي موجونه پر عصبي پیغامونو بدلوي او مرکزي اعصاب ته انتقالوي. همدارنګه غوږ 3 مهمې برخې لري، یعنی له 3 مهمو برخو څخه جوړ شوی، چې بهرني غوږ دی یا د غوږ پکې ورته وایي. په بهرني غوږ کې د غوږ مجراوې دي، پکې دي، چې په مجراو دننه کې نری ویښتان دی چې د پاکولو په خاطر دی. همدارنګه پکې موم ډوله مواد دي چې د غوږ څخه ترشح کېږي، چې دا هم د خارجي توکو د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه ترڅنګ د سماخ پرده دی، چې سماخ پرده په خپله
د صوت د موجونو په نتیجه کې په اهتزاز یا په رپیدو باندې راځي. نو تر سماخ پردې پورې، یعنی د غوږ د پکې څخه نیولې تر سماخ پردې پورې، دا د غوږ اوله حصه یا بهرنی غوږ دی. دویمه حصه یې منځنی غوږ دی. د سماخ تر پردې شا د سټک، سندان او رکاب په نوم باندې 3 کوچني هډوکي دي چې دا د منځني غوږ مهمې برخې دي. د منځني غوږ مهمې برخې د سماخ تر پردې شاته 3 مهم هډوکي دي چې سټک، سندان او رکاب وایي. چې کله پردې ته د آواز یا د غږ موجونه راشي نو پرده رپیږي. د پردې د رپیدو سره دغه هډوکي هم په رپیدو باندې راځي. یعنی دغه 3 هډوکي غږ یا د غږ موجونه پیاوړي کوي. دریمه برخه داخلي غوږ دی. په داخلي غوږ کې ګرانو زده کوونکو 2 مهمې برخې دي چې یوې حلزوني برخه ده او بلې دایروي برخه ده. حلزوني برخه د غوږ چې په داخلي غوږ کې راځي څه دنده لري؟ میخانیکي آخذې دي چې بانه لرونکې حجرې لري چې د بانه لرونکو حجرې شاوخوا مایع دی. چې کله د غږ موجونه راځي دغه حصې ته یعنی حلزوني برخې ته راځي. دا البته د همدې داخلي غوږ او همدارنګه د منځني غوږ د هډوکو د رپیدو سره دا مایع هم خوځېږي یا په اهتزاز باندې راځي. همدارنګه چې دغه د دې اهتزاز یا رپیدل سبب کیږي چې مژک لرونکي حجرې په تحریک کې راسي. همدارنګه د مژک لرونکو حجرو د تحریک له امله عصبي پیغامونه مرکزي اعصاب ته وړل کیږي. همدارنګه دایروي اجزا دي چې دغه 3 دایرې چې یو پر بل باندې عمود دي د غوږ په داخلي برخه کې، دا هم آخذې لري او هم مایع لري. د دغه مایع په لرلو سره د سر هغه توازن یا د بدن توازن ساتي. تاسې تصاویرو ته وګورئ ګرانو زده کوونکو، د کتاب تصویر ته وګورئ چې ډېر په واضح شکل د غوږ همدا 3 برخې تاسې کتلی شئ. ګرانو زده کوونکو تاسې متوجه شئ د غوږ بهرني برخې ته تاسو وګورئ چې د غوږ پکه دی، همدارنګه دغه مجراوې دي تر سماخ پردې پورې. دغه د سماخ پرده دی، دا د غوږ بهرني برخه دی چې دلته هم واړه ویښتان شته او هم موم شته چې دغه موم او واړه ویښتان هغه خارجي توکي د غوږ په داخل کې نه پرېږدي او همدارنګه هوا پاکوي. دویمه برخه د سماخ تر پردې شاته ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د سټک، سندان او رکاب په نوم دغه کوچنۍ هډوکي دي چې دا هډوکي څه دنده لري په غوږ کې؟ کله چې د سماخ پرده د صوتي امواجو په نتیجه کې رپیږي نو دغه هډوکي هم په رپیدو باندې پیل کوي چې دا هغه موجونه پیاوړی کوي. همدارنګه دغه تیوب عین تر کومې پورې یوستاشین توپ دی چې تر کومې پورې غځېدلی چې د دې دنده څه دی؟ د پردې په دواړو خواو کې یوستاشین تیوب د پردې په دواړو خواو کې هغه د فشار تعادل ساتي.
همدارنګه د غوږ داخلي برخه ده. ګرانو زده کوونکو تاسې وینئ چې یوه یې دغه حلزوني برخه دی، حلزوني جوړښت لري، او بله برخه یې په عمودي شکل سره دغه درې حلقې تاسې وینئ چې دغه دواړه مهمې دندې لري. هم حلزوني برخه کې هم کوچني مژې دي، دغه مژکونو شاوخوا بیا مایع دی چې کله دغه هډوکي په اهتزاز راځي نو دغه مایع هم په راپیدو پیل کوي چې د دغه مژو یا د دغه بڼو د تحریک لامل کیږي چې دغه تحریک په نتیجه کې عصبي پیغام مرکزي مغز ته لیږل کیږي. همدارنګه دغه نیمه دایروي برخې چې وګورئ په دې کې هم یو ډول مایع دی چې دغه مایع هم د بدن تعادل ساتي او هم په دې کې مژکونه دي چې دغه مژکونو د تحریک په نتیجه کې دماغ ته یا مرکزي اعصاب ته خبر رسول کیږي چې بدن په کوم حالت کې دی. دا د بدن موقعیت ښیي. په بل تصویر کې تاسې وګورئ چې دغه د بدن موقعیت په دې کې په ډېر واضح شکل ښکاري. تاسې د دې کتاب دغه آخرنی تصاویر وګورئ. کله چې انسان په عادي حالت کې وي نو دغه مایع په تعادل کې دی، تاسې وینئ، او چې کله انسان سر ښکته او پښې پورته وي نو دغه مایع ښکته او پاسنۍ برخه یې تش وي، یعنې غیر تعادل برخه دی. همدارنګه چې کله انسان په یو خوا پروت وي نو تاسې ګورئ چې لکه د دغې بوتل په شکل سره د انسان حالت مغز ته خبر ورکوي چې یعنې په یو خوا پروت دی. که په بل خوا کوږ وي نو دا مایع هم کوږ شي چې په دغه دایرو کې دي. نو په دې حالت کې هم عصب ته خبر ورکول کیږي چې انسان غیر عادي حالت لري. که په دې شکل باندې انسان کوږ وي نو په دې شکل هم مایع تاسې ګورئ دغه بوتل مایع په غیر تعادل حالت کې دی چې عصب ته خبر ورکول کیږي چې انسان کوږ دی. او په عادي حالت کې تاسې ګورئ چې مایع په خپل حالت کې دی. نو دغه مایع چې په دې دوایرو کې دي، دغه درې دایرو کې چې دي، دا د انسان موقعیت خصوصا د سر موقعیت ښیي. ځکه د غوږ یوه دنده علاوه د اورېدو څخه بله دنده یې دا ده چې د همغې مایع په وسیله سره د بدن تعادل دماغ ته خبر ورکوي. یعنې دماغ د همدې مایع د تعادل او عدم تعادل له مخې پوهیږي چې انسان په کوم حالت کې قرار لري. یعنې چې کله دغه مایع کږه شي نو همغه مژک لرونکي برخه هم کږیږي، نو مغز ته خبر ورکول کیږي چې انسان کوږ دی یا سم ولاړ دی. همدارنګه ګرانو زده کوونکو تاسې پوهیږئ چې په عادي حالت کې دماغ کوشش کوي چې د انسان تعادل وساتي، خو که چیرې د انسان تعادل د مختلفو منبهاتو په نتیجه کې خپل تعادل انسان د لاسه ورکوي نو فوراً عصب ته خبره ورکول کیږي. عصب بیرته حکم کوي چې خپل تعادل وساته. نو غوږ علاوه د دې نه چې موږ او تاسو مختلف صوتونه د غوږ د مختلفو برخو څخه چې اول د غوږ د مجراو څخه اهتزاز داخلیږي، موجونه داخلیږي، پرده په اهتزاز راولي، بیا راځي حلزوني برخې ته، همدارنګه حلزوني برخې مایع راپیږي، مژکونه دي پکې هغه هم راپیږي، د دې د راپیدو سره عصبي پیغامونه مغز ته انتقالیږي. همدارنګه چې کله زموږ وجود بې تعادله کیږي، خاصتا د سرخېدو په وخت کې چې کله یو ماشوم سرخیږي بعد د سرخېدو نه چې دا دریږي چپه کیږي. وجه یې دا ده چې په دې حالت کې د ده دغه مایع لا هم د سرخېدو په حال کې دی. نو د دغې حلقو په منځ کې چې مایع دي دا زموږ او ستاسو د بدن موقعیت او تعادل ساتي، او حلزوني برخه چې دی د دې مایع مژکونه عصبي پیغامونه په دې کې په تحریک راځي او مغز ته خبر ورکول کیږي چې د څه شي غږ راغی. غږونه مخکې د انسان غږونه که د پرندهو غږونه وي که د هر څه غږ وي زموږ او ستاسو د ده غږونه زموږ په ذهن کې ثبت دی. د اواز د رسېدو سره زموږ دماغ حکم کوي چې دا د فلاني غږ دی، یا د حیواناتو غږ دی، د انسان غږ دی، او که د نورو موجوداتو غږونه دي.
دا وه زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. ګرانو زده کوونکو، نن موږ څه ولوسته؟ غوږ یا د سامع حس. سامع حس یو ډېر مهم حس دی چې علاوه د دې نه چې موږ مختلف غږونه پکې اورو، د بدن تعادل هم د سامع حس په وسیله سره ساتل کیږي. غوږ درې مهمې برخې لري چې بیروني برخه ده چې همدا د غوږ پکې دی، مجراوې دي او مژکونه دي او همدارنګه موم ډوله مایع دی پکې. داخلي برخه کې درې مهم هډوکي دي چې دا هم غږ پیاوړی کوي یا د غږ امواج پیاوړی کوي چې چکش، سندان او رکاب دی. او په داخلي برخه کې د غوږ په داخلي برخه کې دوه مهم، یو یې حلزوني برخه ده، بل د دایروي برخه ده چې دا دواړه مژکونه هم لري، مایع لري چې هم عصبي پیغامونه لیږي مرکزي اعصاب ته او همدارنګه د بدن تعادل ساتي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. اوس غواړم چې تاسو ته کورنۍ دنده در وسپارم. تاسې خپلې کتابچې خلاصې کړئ. ګرانو زده کوونکو، تاسې به د غوږ مهمې برخې او دندې ولیکئ. غوږ څو برخې لري او هره برخه یې کوم دندې ترسره کوي. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. نور مو په لوی الله سپارم.